د طالبانو سپارښتنه د طالبانو تازه سپارښتنه طالبانو اعلان کړې افوا نه کولی شي پخواني خلک ګټه پورته کړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د افغانستان یو شمېر مطرح سیاسي او مخکینی حکومت چارواکي تېره اونۍ په ترکیه کې سره راټول شوي وو چې د ترڅو د باور اوسنی نظام سیاسي او امنیتي وضعیت او له شته کړکېچ څخه د راوتلو په اړه خبرې وکړي. افغانستان کې د جمهوریت له پرځېدو وروسته دا پر بهرني هیواد کې د طالبان د مخالفو څېرو علني غونډه وه. په دغو سیاسي کسانو کې پخوانی جهادي مشر رهبر عبدالرب سیف، د ولس جرګې پخوانی رئیس میر رحمان رحماني، محمد محقق، کریم خلیلي، ضیا مسعود، صلاح الدین رباني، عطا محمد نور او ځینې نور پیژندل شوي څېرې شاملې وي. یادو سیاسي کشرانو له دې وروسته خپله ګډه اعلامیه اعلان کړه چې په هغه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم د شورسا خپله اعلامیه کې ویلي وو چې د دریو شورا جوړېدل اوسنی حالت د افغانستانه وتلو په اړه دي. پر شوې اعلامیه کې راغلي ول چې د دوی فعالیتونه به په دوو برخو ورټول وي. لومړی هغه چې خبرې اترې او دویمې پوځي ګامونه پورته کول دي. اعلامیه کې طالبانو غوښتل شوي وو چې افغانستان دې له زیات نور نه ورانوي او د ستونزو حل لپاره دې خبرې وکړي.